د بریالي اشخاصو یو تر ټولو مهم کار دا ده چې هغوی مخکې له دې چې یو کار پیل کړي د هغې لپاره پلان طرحه کوي، د هغې طرزالعمل نوشته کوي د ځان سره. کوښښ وکړئ هر کله چې غواړئ یو کار پیل کړئ د هغې ګټې او تاوانونه ټول په یو ورقه کې درسره نوټ کړئ، تر څو په راتلونکي ورځو کې که چېرته تاسو د یو ستونزې سره مخ کېږئ تاسو باید یو د تېښتې لاره هم ځان ته پکې ولیکئ، او یا هم که چېرته تاسو د بریالیتوب سره مخ کېږئ دویم قدم باید ولیکئ، یعنې دویم پلان باید ځان لپاره ولرئ. تل کوشش وکړئ خپل پلانونه د خپلو وړتیاو مطابق طرحه ریزي کړئ، نه ډېر لوړ اوسي او نه ډېر ښکته اوسي. هغه رنګه پلانونه طرحه کړئ چې تاسو وکولی شئ په نږدې وختونو کې ورته ورسېږئ. خپل پلانونه مو 3 کټګورۍ کړئ. یو هغه کټګورۍ پلانونه کړئ چې غواړئ تاسو په یو کال کې ورته ورسېږئ. دویم هغه پلانونه طرحه کړئ چې غواړئ تاسو په همدې میاشت کې ورته ورسېږئ. او دریم هغه پلانونه طرحه کړئ چې غواړئ همدغه نن هغه کار سرته ورسوئ. د بریالي اشخاصو تر ټولو قوي لاره همدغه ده چې دوی خپل اهداف تل په یو ورقه کې لیکي او په هغه ځای کې ځړوي چې د دوی دید ورته هلته اوسي او دوی وګوري. روزمره چې کله د خوب څخه جګېږي په هغه پلان یې سترګې ولګېږي، انرژي واخلي او خپل کار پسې لاړ شي. نو کله چې تاسو د یوې ورځې کار ښه وکوئ د میاشتې کار به مو ښه وي، چې د میاشتې کار مو ښه شو د کال کار مو ښه وي. نو کله مو چې یو کال د لاسته راوړنو ډک وي هغه ستاسو یو بریالی شخص دی. سلام.